بل دوست مې ډاکټر دی د دې ډېره موده شوه په پینټ شرټ کې به ګرځېده اوس هم خیر پینټ شرټ کله اغوندي او کله نه اغوندي او ګیره برېت اوس هم خرئ نو ما ته یې ویل چې یاره هلکه زه خیرات کوم صدقه کوم داسې خبره کوله نو ښه صدقه کمه یوه ده ما یې لکه مدرسې له ورکوه نن سبا مدرسې نه ښه صدقه بله نشته مدرسې کې به پې طالبان ډوډۍ وخوري دین به زده کي که په ګاونډ کې څو غریبانان وي یا پرشته کې هغې له مو ورکوه خو مدرسې له ده او مې لکه حضرت یو لاره ښیم یو چل کوه مې ډاکټر صاحب تا سره نږدې مدرسه ده ورته مې مدرسه مښوله مې هغه مدرسې ته اتوار په ورځ د چوټې وي نو ته مهرباني وکړه هغه مدرسې ته تم ځو دا بچي م بوځه مې ګورې دا ټولې قصې مې ورته وکړې هغه بل ډاکټر هغه پېژندل هغه قصه مې ورته وکړې ما ته پته ده نو ما ته ټلیفون وکړه ما ته مولوي صاحب وایي هغه بچي مې بوتلل مدرسې ته نو ما ته وایي چې بابا دا څه په مصیبت ته اړولي یو مونږ خو نه په دې سبق پیږو او دا مولیان او طالبان دی او نیغ یو خوا بل خوا ګورو کله په یوه ډډه وړو کله په بله ډډه وړو دی په دې بچه ته مري ته تلي اسلام آباد ته چکر به مو والي بابا تا به مو والي دا څه په مصیبت اړېدلي دلته خو پیسې د مدرسو والا پیسې غواړي پیسې ورکوه که نه ای دی سوچو ما ورته ډاکټر صاحب که ما سره دې تعلق وي زه ستا په بچو خفه شم ګورې دا بچي به هغسې جوړېږي دا بل ډاکټر په شان بوزه مدرسې ته هېڅ ټیم نه کوي مې یو کار وکړه که نه مې ته به هم په دې پوړ لږ کښېنې که نه او ما وی دا بچي به دې په دې پوړ دې طالبانو سره کښېنې که نه د دین طالبانو سره نو که په هېڅ نه پوهېږې د خدای رحمتونه خو په دغه قرآن او په سنتو ورېږي هغه رحمتونو لاندې خو به راشئ که نه دا چې کوم ځای مدرسه کې د قرآن درس د خدای رحمت ورېږي کوم ځای د پیغمبر د حدیثو درس د خدای رحمت ورېږي نو هغه رحمت لاندې خو به راشئ په هېڅ هم نه پوهېږئ که نه وی زه صحیح ده داسې به وکړو بل اتوار بیا ما ته بیا ټلیفون وکړه هغه لږ ټوقیم دی تقالیم دی نوم یې نالم ما ته مولوي صاحب هلکانو خو ورو لار واغېسته او ډېر زیات خوشحاله یو څه ای مولوي صاحب بابا دا څنګه ښکلي طالبان دي او څنګه قرآن زده کوي حدیث زده کوي او زموږ د پیغمبر دین زده کوي بابا دوی سره امداد کوه بابا دوی له ورکوه د سیل سپاټ پیسې دوی له ورکوه حتی الله کم دی ته خبره ورسوله دې ته الله خبره ورسوله ډاکټر ډېر خوشطبر ما ته یې په لانجه دې واړولم مې ولې وی هلکان وایي چې سکول کالج نه وایو طالبي کوو علم کوو مجلس اثر لري نو د بچو اوس نه خطر زما یو بل دوست ډاکټر دی زما معالج هم پاتې شوی دی نو مې درته نالم د هغه زوی دی زوی هم سپیشلیست دی الحمدلله زمونږ د دې میسا د علاقې دی او صاحب زوی حافظ قرآن دی او ډاکټر هم دی داسې ډېر به درته وښیم د خدای پاک په فضل دغه ډاکټر چې ما درته یاد کړ دغه ډاکټر لوړم الحمدلله نن د مدرسة البنات کې داخلي دی د بچو ښه تربیت بهر کې خبره خو لرې لاړه خو د اصلاح خبره به بده نه وه نو هغه مور هغه خپل ماشوم ته بچي ته لګیا ده چې بچی خدای ته وګوره دا ماحول پرېږده د دې هلکانو او ما دا نیت کړی چې په تا حفظ کوم او په تا علم کوم تا نه خدای عالم جوړ شي په بچي څه سر نه کوم کله به دې مور دونه خواري وکړه چې حسن بصري رحمت الله علیه له به یې بوته او هغه ته به زما دی بچی ته نصیحت وکړه هغه به ورته ډېر نصیحت وکړه سر به یې ښکته خو چې راپابسېد بیا هغه شی به کله به یې ډوډۍ وکړه او حسن بصري رحمت الله علیه به یې راوغوښته چې استاد جي ته راشه ډوډۍ مې دله کړې ده پر دې نه پورې غاړه زما دې زوی ته هله بچې شاه به استاد جي له دا یو څه دا یو څه دا یو څه د مشرانو علماو خو هر څوک قدر کوي لوپران هم قدر کوي هغه نصیحت ورته وکړه استاد جي هغه به ورته نصیحت وکړه خو په هلک هېڅ نصیحت اثر نه کړ د خپل ځوانۍ او د مال په نشه کې پروت و ناګانه الله رونیوه مسله هغه ځای له راله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله هسې څوک نه رانیسي د خدای نافرماني کوله د مورې نه منل د استاد نه منل الله رونیوه بیمار یې کړ او داسې ناجوړه کو چې حکیمانو نه علاج کوه پیسې لګوه خیره کې د هغه زمانې حکیمانو ډاکټرانو ورته ووایي چې دا لا علاج مرض زه کول
ابوالعظم یو کتاب د ابن عساکر کته دا ډېر لوی محدث دی یو مشهوره مقوله ده خلک ورته حدیث وي خو حدیث نه ده مقوله ده چې لحوم العلماء مسمومه یو ناشنا خبره لیکلې ده زه ستاسو مخکې کم وی کم خلق چې علماو پسې کم الکان کنزل کوي او بد رد وی د مرګ نه مخکې به دې په هغه بیمارۍ باندې مبتلا کېږي چې بلا علاج وي د علماو غوښې زهریله دي زهریله ته چې د چا غیبت کې د هغه غوښې خورې که نو چې د مولا غیبت دی او که د هغه غوښه دې وخوړه نو زهریله غوښه دې وخوړه ابن عساکر لوی محدث دی مرګ نه مخکې به در باندې داسې بیماری راځي چې بلا علاج به ني چا سره به ني او د مور و پلار چې څوک قدر نه کوي او د مور و پلار بېعزتي کوي د مرګ نه مخکې په به د فقر راځي دی به غریب کېږي او فقیر کېږي به او د ده بچي به د سره هغه سلوک کوي کم سلوک چې د خپل مور و پلار سره کوي دا پاتې کېږي خو او چې د مور و پلار قدر دی وکړي عزت دی وکړه نو خدای به دې عمر کې برکت اچوي عمر به دې زیاتېږي مال کې به دې خدای برکت اچوي مال به دې زیاتېږي او چې ته د دغې مور و پلار عمر ته ورسېږي حدیث کې راځي نو الله به داسې بچي درکړي چې تا څنګه د مور پلار خدمت کړی دی هغې به ستا هغسې خدمت وکړي دا خو د منګوټۍ دی دا څه ورته ویلې کېږي د ارټ دا پاتې نه بهر کې الک پریوت خدای پاک راونیو چې راوینې و توبې مور ورته کېناسته بچې ما درته نه وې څه شوه ځواني دې اوس ودوړی دی که نه تا ښکلې سترګې څه شوې پرېوتې که نه اخشته سرمن دې څه شوه ختمه شوه که نه شوه غوښې دې څه چې ودوړی دی که نه الله څه خپې دې څه چې غوړقه وه که نه خپې دې اوس وړقه وه که نه ما نه وی چې سم شه الوپران دوستان دې څه شو چې د پلار جایداد دې پې دوړه کړه ځکه نو اوس خو د یو ساعته پوسته راشي ټولو تښتېده دا لوپران لکان خو دې د پای تا نه خوراک خوري تا خوري تا له خدای نه لرې کوي تا له دین نه لرې کوي کم الک چې د چا دوست دی مونځ نه کوي دوستانه ورسره مه کوه که مونځ ته یې راړولی شي نو بیا ټیک ته که په دې خیال کوې چې دې زه مونځ ګزار کړمه نو مونځ ته یې راواړوه خو ته به یې مونځ ګزار نه کوې او تا به بې خوند کوي کم چې بالت مجلس کې ناستي کم چې کنزل کوي کم چې دروغ وایي کم چې غیبت کوي د هلکان په حجرو کې د 11 بجو پورې یو بل سره ناستي ټولو پر دې غیبتونه کوي د خدای نه یېرېږي تاسو الله دې له پیدا کړی دا ځواني او د هلکانه خدای دې لپاره درکړې ده د دې په ځای مور په خپو چاپي ولې نه کوې د دې په ځای پلار سره ولې نه کښېنې چې پلار سره ګپ شپ ولګي پلار خوشحاله کړي د دې په ځای خپلې ښځې سره کښېنه دم دله ښه ده بهر کې چې خدای راونیو مور خو مور ده که حقه مور ورته ناسته ده هله بچې خدای ته توبه وباسه الله ته توبه وباسه اوس الله ته توبه وباسه دې وخت کې بس مور دې وخت کې به خدای زما توبه څه قبوله کړي که دې وخت کې د الله ته توبه وباسم الله به وایي ښه چې هغه د ځوانۍ وخت دی او د عبادت نوارې زما دشمني کوله د ځوانۍ وخت کې دې مونځ نه کولو پرې دې کوله او اوس ما ته لګیا او توبې وباسئ اوس تا توبه کم دی الله سره زه سترګې نشم لګولی مورې ما خدای ډېر خفه کړی خو مورې مور به ورته جړل ای بچې الله ډېر مهربانه دی او ورونو واقعي چې خدای مهربانه ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث وورئ دا وورئ ښه ای زما بندگانو ای بندگان که تاسو دومره ګناه وکړئ چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسېږي څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسېږي او شرک دې نه کړی چې مشرک نه او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې نو دا دومره د ګناه ځای بدله د بخښنې نه ډک کم هېڅ پروا مې نشته څونه مهربانه الله دی قسم په خدای که مور دومره مهربانه وي په بچي څونه چې الله مهربانه دی پیغمبر مبارک فرمایي پلار دونه مهربانه په بچي نه څونه چې الله په موږ مهربانه دی موږ د خدای دشمني کوو موږ منځونه نه کوو
مونږ د خدای خلاف کو، مونږ دروغ وایو، مونږ غیبت کو، مونږ حرام خوري کو، مونږ ارسه کو، بیا هم خدای ډوډۍ راکوي، بیا هم خدای صحت راکوي، بیا هم خدای سترګې راکړي دي، بیا هم خدای مال راکړی دی، بیا هم خدای بچي راکړي دي، بیا هم خدای عزت راکړی دی. نو په دې ولې مونږ تیری وځو؟ الله ته توبه وباسئ. هر ماسخوتن چې کله سملی استغفار وایه، هر ماسخوتن چې سملی یاره کم از کم 100 کرته استغفر الله وایه. استغفار زده کړه د خپل علماو د مولیانو نه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، که هو او که هو الحي القيوم واتوب اليه. یو 100 کرته وایه. وعده به کوئ را سره انشاءالله. ستاسو فایده ده پکې، زما پکې څه فایده ده، زه خو ستاسو دپاره مې زړه ستړی شو، ستاسو فایده ده پکې. یو 100 کرته وایه معنی سره استغفر الله، معنی زده که الله تا نه بخښنه غواړم، ما وبخې خدای، الله ما وبخې، ما وبخې. خو خلک اله و چې ګناه کړي که ما وبخې. استغفر الله الذي اغه الله لا اله الا هو، چې د نه ما سوا بل رب نشته دی، د الله نه ما سوا بل بخون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل عزت ورکون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل رزق ورکون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل څوک بچی ورکون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل څوک بچ کون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل څوک اولاد ورکون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل څوک زامن ورکون کې نشتا، د الله نه ما سوا بل څوک ستا په ښه راتلونکي نشتا. څوک دی؟ الله دی. چې الله دې بچ کوي، په خدای قسم که څوک درته نقصان ورسولی شي، چې الله دې حفاظت کوي، چې الله دې صحت جوړوي، په خدای قسم چې ډاکټران به لا علاج خدای به دې جوړ کړي، او چې الله دې نه جوړه کوي مضبوط وجود به دي، او په دې پر دې بیا به څه کوي، او لوی طاقت به دي، بچي به دله مړه کړي، رونه به دله مړه کړي، بیا به څه کوي؟ دقسې به تش تور ناست دی. د خدای په دربار کې کبر به نه کوي، لوی به نه کوي، عاجزي به کوي. استغفر الله، بخښنه غواړم د الله نه، الذي اغه الله لا اله الا هو، چې بل د عبادت لایق بې د الله د ذات نه نشته. الحي جمع دی، مړ نه دی. القیوم ټول نظام الله کنټرول کړی دی، ټول ارس د الله په لاس کې دی، ټول نظام قائمونکی الله دی. واتوب الی، الله تا ته رجوع کوما. توبه بس 100 پیرې به ټول وایي انشاءالله. اوړه کې به دا وایي چې الله نن ما څونه ګناه کړې ده، بس ما ته معاف کړه که نه الله، زه ستا بنده یم او ته زما رب یې، زما خو بل څوک نشته که نه چې ورته چغه ووامه، ای لږه دقسې جزي وکړه، زما بل رب نشته، زما ته رب یې، او تا ته الله چغه وامه، ته به معاف کې، زه به ګناه کوم ته به معاف کې، زه به ګناه کوم ته به معاف کې. حدیث پاک کې راځي یو سړی ګناه وکړي نو بیا څه وایي؟ یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه، اذنی عذبت ذنبا فاغفر لی، نو الله یې وبخي. بیا ګناه وکړي، بیا وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه، الله وایي مې بخلی. بیا ګناه وکړي، بیا وایي یا رب یا رب یا رب ما وبخه او مې بخلی، بیا به نه کومه. بیا وکړي یا رب انی اذنبت ذنبا آخر، بله ګناه مې وکړه فاغفر لی ما وبخه. الله فرشتو ته وایي اعلم عبدي، الله اعلم عبدي، زما د دې بنده دا علم دی چې ان له ربا یغفر الذنوب، چې د ده یو رب شته چې ګناه بخي، دی په دې پوه دی چې یو رب یې شته چې ګناه بخي. غفرت لعبدي ولا ابالي، بنده مې وبخه اس پروا مې نشته. نو چې ګناه وکړي او د ګناه د پاسه قبر کې او لویي کې دا خطرناک دی، او چې ګناه دې وکړه الله ته سر ښکته کړه او الله ته لوی ذات زه کمزور یم، الله ما هر څه خو تا راکړي دي، روغ صحت خو ستا لاس کې دي، الله ما معاف کړه. ته ګوره چې معاف کوي دي که نه، چې پلار ته وایي ما معاف کړو چې ښه معاف کوم دی، خو دا غلطي دې ولې کوله، وایي که نه وایي؟ لیکن الله به دام تپوس ته نه وکړي چې دا غلطي دې ولې کوله، معاف کوي دي. نو چې هلک خدای پاک راونیوه نو مور ورته وی توبه وباسه، وی مور دې وخت کې به د ما توبه څه قبوله شي؟ وی ته بچې توبه، وی ښه ده وباسم، خو ما له حسن بصري راوله چې ما ته څه چل وښیي د توبې،
مور په منډه لاړه بورقې په سر حسن بصري صاحب پسې استاد جي راشه دماغه بچې بس د مرګ په جاله کې پروت دی نن دې که سبا دې مري د پاسېدو هم نه دې لاس په هم نه شي ړقولې خو ته وله راشه اوس مې جوړ کړی دی توبه وباسي ته به تره توبې څه چلو ښایه بس هغه غصه شو ستا زوی له لاړ شه ستا زوی ته خو ما بلا نصیحتونه کړي دي کله به تا کور ته بوتلم کله دلته راوسته او چې ځواني یې ول اوپري کوله اوس چې مري توبې وباسي ځه هغه توبه نه قبلېږي ځه چې ماله را نه شي اوس دې وخت کې چې د لادو بادو پرېوت توبې وباسي الله سره دوکه کوي ځوانۍ کې نیسته اوس وباسي او که مړ شو ماله به راځې نه جنازه هم پېده نه کوو بس مور دقسې را روانه شو زوی له راله مور خو مور د لوپټه په اوښکو پاکوي ای بچې ما درته نه وې دغه یې زما استاد هم ستا د جنازې نه مې انکار وکړي اخو یې ما لې اړه پوخ کړی دی ټیک دې کړی دی که اخو هم دقه وي که نه چې د ځوانۍ کې توبه نیسته ګناه کوله اوس چې پرېوت توبې وباسي وایي مور یې ما به راته نه وې چې دې وخت کې زما توبه نه قبلېږي خو تا وې چې توبه وباسه که نه دغه ستا استاد هم وایي چې نه قبلېږي خو مور یو خبره وویل ستا استاد هم پرېږده و هر څه پرېږده زه او زما رب زه او زما رب که ما ډېره ګناه کړې ده که نه د الله مخالفت د دشمني مې کړې ده خو زما د ګناه نه زما د رب رحم زیات دی زه خدای ته نشم مخامخ کېدی زه به د قیامت پر ورځ الله سره سترګې څنګه لګوم ما خو ستا نه دي منلي د استاد مې نه دي منلي ګناهونه مې کړي دي خو داسې وکړه مورې چې زما جنازه مه کوه په چا زه اوس دونه کمزورې شوې ما چې که زه مړ شم نو ته مې راښکې شي دا لوپټه به زما د خپو کې واچې او ما به په دې لاره کې راکاږې او ډنډه کې به مې وغورځې او چغه به ورسره وی چې څوک د خدای نافرماني دغه علاج دی څوک د مور نافرماني دغه علاج دی څوک د مولا نافرماني دغه علاج دی مولا خو دې زمانې اصطلاح ده عالمان او ما خپوره کې پړې راکاږه کنده کې مې واچوه چې دا څاروي حیوانات مې وخوري که زه مقبره کې ښخ کړم ما دونه خدای خفه کړې دونه چغې به ووامه چې د مقبرې مړي به هم زما د چغو نه په مصیبت کې پرتې زما او رب شته بس ما پرېږده نور خپل رب ته مې پرېږده او دې کې سوته مړ شو مور غریبه په لوی جنجال کې چې یا خدای اوس وکړم د زوی وصیت څنګه ومنم کنده کې څنګه وغورځوم زه چې څوک وله راولم چې را سره یو لامبه یو خښې کړو د وصیت خو نشم منلی مور په غریبه په جړا سر به ما خو بل څوک الله شته هم نه دغه یو بچی ما خو ورسره خواري وکړه الله نو زه نور څه وکړم دروازه وډبېده څوک یې دروازه کوله که حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی مړ شو ستا د توبې په ارمان لاړه تا دوه قدمه ما سره نه شو راغېستی زما د کوره پورې نه شوې راتلی ته ستړی کېدې زما زوی ستا د توبې په ارمان د دنیا نه لاړ نو خو 15 منټه مخکې به راغلی وې توبه به یې ورته خولې وکړه اوس څه له راځي استاد جي وایي خورې دروازه کوله وکړه یو ښه خبر له راغلی دروازه یې کوله وکړه استاد یې وایي چې ته مې را رخصت کړې زه لاړم کور ته وده شوم نو چې وده شم نو الله مې په خوب کې ولیدو په خوب کې ډېرو خلکو الله لیدلی دی الله مې په خوب کې ولیده نو رب العالمین راته وفرمایل ای حسنه ته څنګه زما دوست دی او زما د دوستۍ دعوې کې چې زما د دوست د جنازې نه انکار کوې زما د دوست د جنازې نه انکار کوې او زما د دوستانې دعوې کې لاړ شه جنازه مو کا غسل هم ورکه کفن هم ورکه په خپل لاسې قبر ته ښکته کړه زما د دوست مړ شوی داسې الله مهربانه دی صرف یو ټکې دړه نه وویسته چې زه او زما الله الندم توبه زه او زما الله رونو مونږ هم ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر ملامت یو الله ته مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ خپل رب هر وخت خفه کړی دی مونږ له خپل رب څه نه دي راکړی مونږ له خپل رب بچي راکړي دي مونږ له خپل رب عزت راکړی مونږ له خپل رب مسلمانی راکړی مونږ مسلمانان پیدا کړي لیکن مونږ خپل رب خوشحاله نه کړ مونږ هر وخت خپل رب خفه کړ دغه رب موږ ته آواز کوي یا عبادي زما بندګانو هغه بندګان اسرفوا علی انفسهم
ځان سره زیاتې کړې دي بیا موږ د بندګۍ نه وباسي بیا موږ د بندګۍ نه وباسي عبادي زما بندګۍ بېشک الله موږ ستا بندګان یو موږ ستا بندګان یو موږ په ځان ډېر زیاتې کړې موږ ډېر ګناهونه کړي سره دی چې الله تار وخت موږ خوشحاله کړي تا موږ لار وخت نعمتونه راکړي موږ لوی کړي د قبر هم کړي تم خفه کړي الله موږ ستا د رحمت نه مایوسه نه یو پروردګاره موږ ستا د رحم نه مایوسه نه یو موږ ستا د رحم امیدوار یو الله الله په موږ خپل رحم وکړي خدای په موږ رحم وکړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای موږ قدم په قدم ته خفه کړي خدای زموږ ګناهونه چې څومره دي د هغې رحم ستا رحم د هغې نه زیات دی الله په موږ رحم وکړه یا الله د کبر د ژوند نه مو ساتې خدایه د ګناه نه مو ساتې د نیکو اعمالو توفیق راکړې باقي دا بیان به بله جمعه کې درته خلاص کړم انشاءالله الله یې زمونږ په باندې رحم وکړي خدای یو خبره ذهن کې واچوي استغفار به روزانه وایي انشاءالله او دا مه وایې چې ما دا ګناه او دا بس الله ته وایې او الله معافی کوي الله نه مه مایوسه کېږې خو هغه پښتانه وایي اردو والا وایي د الله په فیصلو کې دیر شته خو اندیر نشته دی تاخیر به وکړي تیاره نشته الله په موږ مهربانه دی مهربانه ذات دی موږ خو وایو چې الله موږ ګناه کړی ده معاف هم کې خدای معاف هم کې خدای زموږ په ګناه موږ منیسي خدای په دنیا کې هم پې منیسي او په آخرت کې هم منیسي الله روغ صحتونه هم نصیب کې بعضې دوستان دي بیماران دي دعا کوي چې الله روغ صحتونه ورکړي کورونه اسپتالونه کم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي چې کم پریشان حال دی الله پریشانی په خوشحالو باندې بدله کړي